زما خاوند سره دومره غټ کوتک دی خو دغه یو کار کمال پې کوي زما نه یې پټ کوي. د شپې یو رقم کوتک وي خو چې کله راسره سیکس کوي بیا بل رقم ته شي، دومره غټ شي چې پخپله هم ترې ډارېږم. سلام ګران لیدونکو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتن وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم، که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او په خوا کې ورسره د ګمړي نشان ووهئ. مننه. زما د خاوند کوتک دومره غټ دی چې بیخي ورڅخه ډارېږم. که غواړئ چې کوتک مو ډېر غټ کړئ تاسو کولی شئ په 3 ساعته کې کوتک دومره غټ کړئ چې پخپله هم حیران پاتې شئ. کولی شئ دغه نسخه استعمال کړئ. هغه مېرمنې چې د غټ کوتکونو یا غټو ذکرونو شوقیانې وي کولی شي خپل خاوند ته داسې نسخه برابره کړي. تاسو کولی شئ 2 لیمو او یو د غاښو کریم یا ګولګیټ کریم، هغه کریم چې ډېر جوهر ولري، یعنی اصلي اوسیږي، باید بدل نه اوسیږي، ځکه بدل کولګیټ کریم بیا جوهر نه لري. کولی شئ په دې طریقه نسخه جوړه کړئ. تاسو به یو کولګیټ کریم راواخلئ او دا به نیمه اندازه په اوبو کې واچوئ او ښه به یې مکس کړئ. کله مو چې مکس کړئ داسې به مکس کړئ چې هیڅ دغه کریم غاښو کریم بیخي پکې معلوم نشي، باید پکې حل شي او د مایع په شانت شي چې بیخي معلوم نشي. له هغه وروسته به دا تاسو راواخلئ او په ګیس به یې کېږدئ او ښه به یې وخوټ کوئ. کله مو چې دا وخوټ کوو نو تاسو به دا بیا وروسته په یو بوتل کې واچوئ. کله مو چې سیکس کوو نو له سیکس کولو څخه مخکې تاسو یو لیمو راواخلئ او د دې اوبو سره یې ګډ کړئ. د دې اوبو سره یې په دې طریقه ګډ کړئ چې تاسو له لیمو څخه دانې لرې کړئ. دومره اوبه له هغه جوش کړو اوبو څخه راواخلئ چې څومره تاسو په هغه شپه کې استعمالولی شئ. 3 ساعته مخکې یې تاسو له لیمو سره ګډې کړئ او تاسو یې له هغه وروسته راواخلئ او په خپل ذکر یې تر 3 دقیقو یا 4 دقیقو پورې ووهئ او ښه یې مساج کړئ تر څو دغه تاثیر په ذکر په کوټه کې دننه لاړ شي او په ستاسو په هغو رګونو باندې تاثیر وکړي کوم چې د انزال رګونه دي او انسان پرې ژر انزال کېږي او خلاصېږي. له هغو وروسته بیا کولی شئ تاسو دوامداره 3 ساعته سیکس وکړئ. داسې سیکس وکړئ چې ټول عمر کې یاد ساتئ. یعنې تاسو کولی شئ د کولګیټ کریم راواخلئ او دا تکرار تاسو ته کوم، د کولګیټ کریم راواخلئ اوبو کې واچوئ، ښه یې میده میده کړئ، داسې منحل کړئ یا حل کړئ چې بیخي سره معلوم نشي. کله چې دا تاسو حل کړئ له هغه وروسته یې راواخلئ په ګاز یې کېږدئ تر څو ښه وخوټ کېږي، یعنې جوش وکړي. له هغه وروسته یې راواخلئ یخې کړئ او یو بوتل کې واچوئ. په کومه شپه چې تاسو استعمال یا ګډه ترې اخلئ دومره راواخلئ چې څومره تاسو استعمالولی شئ. د استعمال په وخت کې تاسو لیمو یو دانه لیمو هم ورسره اچولی شئ او له هغه وروسته یې په بختور یا په کوتک وهلی شئ تر څو کوتک باندې ښه تاثیر وکړي. 3 ساعته بعد تاسو کولی شئ داسې پوسته وډزوئ چې پخپله هم حیران پاتې شئ. نو خدای دې وکړي ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب وانخلئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ.